افغانستان کې د رسنیو کورنۍ ته یوه بله لویه ضایعه. غزني کې د آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد وژنه. د چې له تیرو 20 کلونو راهیسې له بېلابېلو بهرنیو او کورنیو رسنیو سره همکاري کوله، تیر مازدیګر کور ته یې نږدې په ډزو ووژل شو. گپ زدنه میتونم با غورونه بیخی گنگ تو گیچم خبرې نشم کولای، زړه مې بد دی، بیخي ګنګس یم. څه ووایم؟ خدای را باندې تیره کړه، که د چا حق کې بدي کړې وي هم مو دې وایي. نه یې دښمني لرله نه یې بدي لرله. ټول غزني کې هر کار چې و هر چا ته یې منډه کړې. داسې نه وه چې دا د خان وي دا د غریب وي، ټولو ته ورغلی، خدمت یې کړی. ورانکاری نه و چې خیانت یا جنایت یې کړی وي. کدام یک مضر بوده که کدام جنایت و خیانت دیگه کرده باشه. پښتانه باید وایم چې سږ کال تر ټولو خبریالانو ته یو خونړی کال و. په خبریال برید د بیان په ازادي او د ولس په خوله باندې مهر او ټاپه لګول. چې پښتانه باید ووایم چې پرون د هېواد په کچه یو تکړه زړور مسلکي خبریال نیکزاد صاحب له لاسه ورکړ. د رحمت الله نیکزاد جنازه له خاورو ته سپارل شوې نه وه چې دلته په کابل کې بیا وینې تویې شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي د ښار 2 ناحیې اړوند څرخي پله زندان روغتون د کارکوونکو پر یوه موټر چسپکي ماین چاودلی چې د 4 ډاکټرانو په ګډون 15 کسان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. بلخوا په فاریاب کې سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تیره شپه د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په بازار کې له چاودیدونکو توکو ډک موټر ته یې چاودنه ورکړې چې ګڼو هټویو ته یې زیانونه اړولي دي. افغان حکومت او نړیوالو ادارو د نورو وژنو په څیر د نیکزاد وژنه هم د خبرپاڼو په خپرولو سره وغندله. ولسمشر ماڼۍ د رسنیو پر کارکوونکو برید یې د بیان پر ازادۍ برید او بشري جنایت وباله. جوخت ورسره د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي دښمن دا کار د بیان د ازادۍ له ویرې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا یو جنایت بللی دی. د نیکزاد وژنه لومړی نه ده او ښایي وروستۍ به هم نه وي. په وروستیو اونیو کې افغانستان کې پر خبریالانو په بېساري توګه بریدونه ډیر شوي. تر نیکزاد وړاندې ننګرهار کې ملاله میوند ځواني مارګه شوه. دا چې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون د خپرونو وړاندې کوونکې وه، د ډسمبر پر 10 کور مخې ته په ډزو ووژل شوه. د ملالې له وژنې یوازې 2 ورځې وروسته کابل کې پولیسو د آریانا ټلویزیون د خبریال فرید امینی د مرګ خبر خپور کړ. تر دې شاوخوا 1.5 میاشت وړاندې هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم خپل کور کلي کې د نښلیدونکي ماین په چاودنه کې وژل شوی و. له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د افغانستان د رسنیو د کورنۍ غړي یو په یو وژل کیږي. افغان حکومت یوازې پر پیښو خواشیني ښیي او د لا ژورو پلټنو ژمنې کوي. خو خلک بیا د وژنو د درولو او اوربند غوښتونکي دي. شازیه حیا، کابل.